مولا ارزانی خیشکی په خپله په قصور کې پیدا شوی او خو د خیشکی قبیلې سره تعلق و، نو په دغه وجه خوشحال خان خټک هم وایي چې د میرزا دیوان مې ومنډه په ګوري، مسخره مې ارزانی خیشکی زمان په پنجاب کې پیدا شوی، په هندوستان په پټنه کې وفات شوی دی، هلته مزار دی او مزار سره مدرسه هم ده، جومات هم دی او ځینې هاسټلونه مو سره دي او یو ګدنشي هم هلته شته. اوس هم د هغه په نوم باندې هغه خپلې دوکانداري چلوي، هلته ناست دی په پټنه کې. نو په دغه مناسبت سره چې زیات عالمان په دې قبیله خیشکي کې چې پیدا شوي دي، هغه په هندوستان کې لکه موجوده د هغه زامن هم دلته دي، جنرال هدایت الله او ولی الله خیشکي، د هغوی پلار چې عبدالله خیشکي چې دا فرهنګ عامره غوندې داسې کتابونه یې لیکلي وي، دا هم د رامپور یا د خورجې سره تعلق و. نو دا زیات خلک په هندوستان او په پنجاب کې دي.